الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي درسون دا مبارك سلسلة دا كتاب مشكات المصابيح دا شرح بسلسلة كوا او باقي كي مونږ د منځه مسائل بیانول. د منځه اکثر مسائل بیان شیو. اخرنی باب چې کوم مونږ شروع کړو باب صلاة العیدین، د اختر د منځه مسائل پکې بیانېدو. د دوانو اخترونو د منځه مسائل بیانېدو، کاغه عید الاضحی دی او کاغه عید الفطر دی. او په دې باب کې مسلې بیان شوي اکثر او احادیث، بس یو څو حدیثونه پاتې دي او مسلې خو بیان شوي دي. بیا به د هغې نه بعد باب شروع کوو، باب فی الاضحیه، د قربانۍ مسائل. اخرنی حدیث موږ دا بیانو چې یو د ابو هريره رضی الله عنه روایت و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کومه لار لاړ منزل د اختر نو په بله بیا راتو. او دویم دا حدیث بیان شوی چې باران شوی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې باران شوی، نو بیا مونځ د دغې د لاس په کوم ځای کې وشو؟ په جومات کې وشو، عیدګاه کې ونه شو. د اختر مونځ په جومات کې وشو. په دې ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه او مسایل. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابوالحویرث. ابوالحویرث دا تبع تابعي دی او مشهور دی په کنیت باندې ابوالحویرث، او نوم یې دی عبدالرحمن بن معاویه. دا ابوالحویرث وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب الى عمرو بن حزم رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن حزم صحابي ته دا خبره لیکلې وه. دلته به داسې وایي چې پیغمبر چاته ویلي نو هغه ورته دا خبره ولیکله. ځکه چې راجح قول دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکل او لوستل دا نه ورتلو. بعض علما دا وایي زده کړي وو، خو تحقیقي قول دا دی چې نه ورتلو وله. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه لیکل غوښتل نو هغه به په ملګرو باندې لیکل. نو دې صحابي عمرو بن حزم مشهور صحابي دی چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه په نجران باندې گورنر و. ځکه د حدیث کې چې وهو بنجران، او هغه په نجران کې و، یعنی نجران علاقه باندې دا صحابي د پیغمبر د طرف نه گورنر شوی و. پیغمبر ورته دا خبره ولیکله چې عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس. د لوی اختر مونځ وختي کوه او د وړوکي اختر مونځ د عید الفطر مونځ لږ لیټ کوه او خلکو ته نصیحت کوه. د حدیث امام شافعي راوړی دی، سندن خو کمزورې واضح ده، خو دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه. وایي چې د اختر مونځ د لوی اختر مونځ لږ وختي کوه. وختي دا معنی نه چې د خپل وخت نه مخکې کوه، دا معنی خو نه ده، یعنی په اول وخت کې کوه. اول وخت د اختر د منځه کوم یو دی؟ نو هغه دا دی کله چې نور راوخیږي او بیا به انتظار وکړي لږ قید رمح، لکه څنګه چې موږ د ساښ لمونځ کوو. نور چې راوخیږي لږ راوچت شي، تقریبا دې کې داسې پاو ساعت لګي
څه کم زیات داسې لګي. د هغې نه بعد وخت شروع کېږي، یعنی د مانځه اجازت میلاویږي، دغه وخته پورې مونځ منه دی، نو د اختر د مانځه ټیم د دغه ځای نه شروع کېږي، دی اولنی وخت دی. او اخرنی وخت یې څه دی؟ د زواله پورې، د زواله پورې وخت دی. د زوال نه لږ ساعت مخکې، زوال چې کله نور زایله شي د اسمان د منځ نه د ماسپښین د مانځه ټیم شروع کېږي. د ماسپښین د مانځه نه مخکې یو پاو ساعت تقریبا دا نور چې بلکل د اسمان په منځ دا هغه وخت دی چې دې کې مونځ منع دی. نو د دغه وخته پورې، د دې وخت د شروع کېدو پورې کوم کې چې دا مونځ منع دی، د دغه ټیمه پورې د اختر مونځ کېدی شي، دی وخت دی. نو وایي چې د لوی اختر مونځ په د اولني وخت کې کوه. څنګه وخت داخل شي ویې که ولې چې خلک قربانیانې کوي ټیم ورته میلاو شي. او دا بل مونځ وی لږ لیټ کوه، که څوک سرسایه ورکوي چې هغه ځي ته ورسوي. وذکر الناس، او خلکو ته وعظ او نصیحت کوه. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو عمیر بن انس نه. هغه وایي چې د خپلو ترونو نه ما دا خبره اورېدلې ده، او دا ترونه د ده من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یعنې صحابه کرامو. ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، سکسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالو، يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس، او هغوی دا ګواهي ورکړه چې هغوی پرون سپوږمۍ لیدلې ده. فامرهم ان يفطروا، نو پیغمبر امر وکړو چې بس روژه ماته کوي. واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم، او چې کله سحر شي سبا نو بس بیا ځي عیدګاه ته. دا حدیث امام ابو داود امام نسائی راوړی. د حدیث کې هم ډېرې مسلې دي. وایي څه کسان د پیغمبر خواله رالو چې موږ خو پرون سپوږمۍ لیدلې ده. د څه سپوږمۍ لیدلې؟ د روژې کې د اختر. د اختر څه دلیل دی چې د اختر عیدګاه ته به ځي او روژه ماته کوي، روژه ماته کوي عیدګاه ته لاړ شي. موږ خو د اختر میاشت لیدلې ده. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د هغوی روژه وه، د هغوی څه وه؟ روژه وه. اوله سپوږمۍ نه وه لیدلې، ځکه چې سپوږمۍ ونه لیدی شي د هر څه عذر د لاسه، نو بیا به د رمضان میاشت دېرش به پوره کېږي. نو هغوی پوره کوله. خو دا کسان رالو وایي موږ خو سپوږمۍ پرون لیدلې ده، ګواهي ورکړه او ګواهي د هغو قبوله وه، صحیح دي تاسو پرون لیدلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو روژې ماتې کوي. نو یو مسله خو دا ثابته شوه چې کله ګواهي وکړی شي چې او موږ سپوږمۍ لیدلې ده او چا روژه نیولې، نو هغه به روژه په هغه ټایم ماتوي. او بیا دی ورته چې سبا له راځي عیدګاه ته. سبا یې ورته ولې ووایي؟ د اختر د مانځه ټایم تللی و. ځکه امام طحاوي یو روایت راوړی دی، په هغې کې دی چې دا خلک د زوال نه بعد راغلي. که د زوال نه مخکې راغلی نو بیا خو په هغه ورځ باندې مونځ کېدو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورته سبا، نو سبا یې ورته په دې یاد کړو ځکه چې د اختر د مانځه وخت ختم شوی او مونځ وخت هغه د زواله پورې، او دوی د زوال نه بعد راغلي. نو دې کې بله مسله ده ثابته شوه چې یو سړی دی خبر نه دی چې بیا اختر دی او روژه یې نیولې ده او خبر شو روژه به ماته کړي، بیا به دې ته وګوري که د زوال نه مخکې خبر شوی نو بیا خو هر ټیم مونځ کېږي، د زواله پورې خو هر وخت اختر مونځ کېږي. که نه د زوال نه بعد خبر شو نو بیا به څه کوي؟ بیا به سبا د اختر مونځ کوي. د حدیث دې مسلې دپاره راوړی. الفصل الثالث کې حدیث دی عن ابن جریج. ابن جریج دا وی، ابن جریج د خپل نوم عبدالملک دی. عبدالملک ابن جریج وی چې اخبرني عطاء، ما ته امام عطاء دا خبره کړې ده. عن ابن عباس وجابر
ابن عبد الله رضي الله عنهم. هغه دا خبر د عبد الله ابن عباس نه او د جابر ابن عبد الله نه نقل کړی ده. لکه عبد الملك ابن جريج بیانې دا خبره د امام عطا نه، امام عطا بیانې د دوه صحابه کرامو نه. سوی د دوانه قالا دوانو ویلي لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. کله لوی اختر ورځ به کله وړوکی اختر ورځ به خو اذان به نه کېدو، عام اذانونه به نه کېدو، د اختر د منځه دپاره به اذان نه کېدو. ثم سألته بیا ما تپوس کړو د عطا نه، بیا یې تپوس کړو بعد حين عن ذلك څه وخت بعد. نو هغه راته ووایي چې اخبرني جابر بن عبد الله، ما ته جابر بن عبد الله دا خبره کړې وه صحابي، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام. وما تداويلو چې د يوم الفطر د وړوکي اختر ورځ ده چې په دغه ورځ اذان نشته کله چې امام راشي، ولا بعد ما يخرج او نه وروسته د راوتو. یعنی کوم ټیم کې چې امام راځي نه دې ټیم کې اذان شته او نه د امام د راوتو نه بعد اذان شته، یعنی اذان بالکل نشته. ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، نه اقامت شته نه اذان شته نه اعلان شته، هیڅ هم نشته. لا نداء يومئذ ولا إقامة، په دغه ورځ نه اقامت شته نه اذان شته. دا حدیث امام مسلم راوړی. دا مسلې خو موږ مخکې بیان کړي دي، دا مسلې موږ د دې باب په اوله کې بیان کړي دي چې د اختر د منځه دپاره نه اذان شته او نه اقامت شته. ولې موږ څه وجې ذکر کړو؟ خلکو ته معلومه ده دا ورځ، هر سړی کوشش کوي. اکثر پکې دا بیلما ځینې دا ډېر ګرم ګرم کېږي، دا په دغه ورځ دومره ګرم ګرم وي د اختر منځه روان وي، یو مونځ به هم نه کوي، یو مونځ د اختر منځله به وختي عیدګاه ته روان وي. نو دغه ورځ واضحه ده اذان ته او اقامت ته پکې څه ضرورت نشته. مسله مخکې تفصیلا تېره شوې ده. بې د هغې نه بعد حدیث راوړی او دا په دې باب کې اخرنی حدیث دی. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله راووتو عیدګاه ته، وړوکي اختر کې یا لوی اختر کې، عید الفطر کې یا عید الاضحی کې، نو اولنی کار به دا کوو چې مونځ به یې شروع کوو. مونځ به یې شروع کوو، څه به یې کول؟ یعنې د منځه نه مخکې به سنت کول؟ نه، څه معنا مونځ به یې شروع کوو؟ د اختر مونځ به یې شروع کوو، ډایرکټ د اختر مونځ. دا مثلا مخکې تېره شوې ده چې د اختر د منځه نه مخکې مونځ نشته، وروسته دې نشته، وروسته بلکل نشته، مګر 2 رکعته کور کې د سنت دي، 2 رکعته کور کې، عیدګاه کې نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به راغی وایي مونځ به یې شروع کړو. فاذا صلى صلاته، کله چې به مونځ ختم کړو، قام فاقبل على الناس، پابسېدو خلکو ته به مخ کړو، وهم جلوس في مصلاهم، هغوی به ناست، یعنې خطبه به یې وکړه. دلته دا فایده چې د اختر خطبه اورېده دا واجب نه دي، اورېده غوره دي. که چا واورېده څه ګناه پکې نشته. روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي موږ خطبه کوو، که څوک کېناستو ډېره ښه ده، که څوک کېناستو نو هم څه حرج پې نشته. نو د اختر خطبه اورېده دا واجب نه دي. دلته یو فایده مې ذهن ته راغله، کله نه کله دا بعض د دین نه چې خبر نه وي، دوی په داسې کارونو باندې لکه یو کار مستحب دی، یو کار کول غوره دی، څوک یې نه کوي، په دې ورته بېدینه وایي، په دې ورته څه وایي؟ بېدینه. نه، دا دغه موږ سره نشته چې موږ دې سړي ته بېدینه ووایو. لکه اوس یو سړی دی روجې نه نیسي، دا میاشت کې چې له 3 ورځې روجې دا نه نیسي، دا بېدینه؟ ولې؟ لکه دا واجب نه دی، الله پې نه دي لازم کړي، ته یې پې لازم کړې. ملائکه هغه بېدینه وي. نه، داسې ووایه چېرې نفلي عباداتو کې لږ کمزوری دی، نصیحت ورته وکړه،
بېدینه هغه سړي ته ویل کېږي چې هغه څه پرېږدي چې څه پې د دین د طرف نه لازم وي او هغه یې نه کوي، دا بېدینه دی. یا په حرامو کې واقع کېږي، دا بېدیني ده. خو چې یو سړی مستحب کار پرېږدي یا یو سنت پرېږدي، نو دې د لاسه په ده باندې موږ د بېدینۍ ټاپه نه شو لګولی چې دا بېدینه دی. زیات نه زیات داسې ویلی شو که همیشوالی په دغه طریقه باندې کوي چې بهی د دې مسئلې قدر ورسره نشته، کمزوری دی په دې باب کې، نفلي عباداتو کې یا دې مسئله کې یا دغه کې. خو بېدینه ورته ویل دا بیا ډېره جوره خبره ده، دا د حد نه لږ تېروتې دي. بېدینه به ورته نه وایو. اوس یو سړی د اختر په ورځ خطبې ته کېنناست، او مړه به بېدینه زویه خطبې ته کېني، دا خبره صحیح ده؟ غلطه ده. چې شریعت دا ووایي چې اجازت شتي، که اورې واوره که نه اورې مه اوره. نو ته څوک یې چې ته بیا هغه سړي ته بېدینه وې چې هغه خطبې ته کېنناست. نو د تقوا هم حدود دي، د تقوا څه دي؟ حدود دي. دا مطلب نه دی چې تقوا په ځان کې راوله او مخکې شه د الله او د الله د پیغمبر نه. لکه اوس یو سړی وایي زه ډېر تقوادار یم، زه ټوله شپه تهجد کوم. نو موږ وایو د تقوا دی په صحیح ځای کې نه ده، ځکه چې پیغمبر خو دا کار داسې نه دی کړی، خو به یې شپې ویده کېدو او تهجد به یې کوی. خو چې کوم عوام یې هسې د ځان نه ابو تقوا جوړ کړی، تقوا پلار یې ځان نه جوړ کړی، نو دی نه خبر د دې مسلو نه. ځکه دې باب کې د راسخینو علماو سره ناسته پکار ده. هغه علما چې هغوی په علم کې پاخه یي، علم ورسره دروني، د هغوی سره ناسته پکار ده، د هغوی نه یې زده کول پکار دي چې پته ولګي چې بهی څوک تقوا څومره حدودو کې دی او څومره کې نه دی. نو د ځان نه تلې مه جوړوئ، د ځان نه د خپلې خېټې نه چې مرضي دي د چا ته بېدینه وي او چا ته تقوادار وي او چا ته دیندار وي او چا ته کافر وي او چا ته مسلمان. د هر خبره کې به شریعت ته واپس کېږي. شریعت چا ته کافر وي، چا ته مسلمان وي، چا ته تقوادار وي، چا ته بېدینه وي، چا ته دیندار وي، چا ته بدعتي وي، چا ته فاسق وي، چا ته فاجر وي. دې خبرو کې دې ټولو خبرو ته په شریعت کې که ته غواړې چې هغه ورته څه وایي. وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خلکو ته رامخه کړه، خطبه به یې کوله او خلک به ناست وو. مطلب دی چې پیغمبر به ولاړ. فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، که چېرته یو لښکر به یې لېږو چېرته، نو په دغه ورځ به یې هغه ذکر کو په دې خطبه کې. او كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، که د هغې نه علاوه بله څه مسله وه هغه به هم په دغه خطبه کې بیان کړه، هغو ته به یې امر وکړو. وكان يقول او دا بيوي تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقې ډېرې ورکوئ، صدقې ډېرې ورکوئ، صدقې ډېرې ورکوئ. په صدقو کې ګوره ډېر خیر پروت دی. زه تاسو ټولو ته دا نصیحت وکړم، ټولو ملګرو ته، خیر دی یو ریال ورکوئ، یو ریال. که چېرته تاسو دا طریقه یو سړی وایي زه غریب یم زما وس نه رسي او دی د ورځې یو ریال ږدي د الله لپاره، یا دوه ریاله جدا کوي یا پنځه، نو د میاشتې ته څو جوړې شو، بیا د دوو څو جوړې شو، بیا د دریو څو جوړې شو. ځکه اوس تپوس وکړم دې ځای کې او ما له جواب مه راکوئ، ځکه چې ډېر عجایبات به راښکاره شي. په تاسو کې کوم سړي په دې نږدې وخت کې صدقه کړې ده؟ کوم سړي په دې نږدې وخت کې صدقه کړې؟ اکثر به پکې سټ وګورئ، موږ ځان له غریبانان یو، ته د لوږې نه مړ شوې، موږ ځان له غریبانان یو. صدقه دې ته خو نه وایي چې ته صرف 1 کروڑ روپۍ راواله او 1 لاک روپۍ راواله او 1000 ریاله راواله او 10 ریاله راواله. اوس مطابق دې څه کېږي ولیکه. په دې صدقو کې الله لوی خیر اچولی، لوی خیر. موږ ګورې په خپلو سترګو رب الکعبه لیدلی، دا ته داسې خبره وکړم. داسې سړي په ژوند کې الله ډېر خیر اچوي چې هغه صدقې کوي، د الله په دین کې لګوي، د دین په لارو کې لګوي. او دې کې ورته یو فایده ذکر کړو. ګوره الله په قرآن کې وایي
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الله وی خرچو کې مخکې دینه چې مرګ باندې راشي، خرچو کې دانه چې صرف بزانه ولګو، خرچو کې د الله بلار کې ولګو، مخکې دینه چې مرګ راشي. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب. دا سړی به څه چې وایي ګوره دا چې مرګ پرې راغی دی به وایي یا الله که لږ دې پرېښودی په دنیا کې، لږ دې یا الله پرېښودی نو څه دې کول؟ فاصدق، یا الله صدقې به ورکولې. علما وایي چې دې ځای کې دې سړي بل عمل ذکر نه کو چې زه مونځ کوم یا ما به روجې نیولی وې یا ما به ذکر کړی وی یا ما به جهاد کړی وی یا ما به علم زده کړی. نه نه وی الله که لږ ټیم دې راکړی ما به صدقې ورکړی. وی دی په دې وکړه دا خبره چې ده ته په قبر کې د صدقو هغه اهمیت معلوم شو نو ارمان یې د دې وکړو چې له صدقه مې ورکړی وی. دا ګوره تاسو ته داسې فایده ووې چې یعنې که په دې پسې په کلونو سړی سفر وکړي نو هم کمه چې دې سړي دا د مرګ نه بعد چې چغې وایي چې الله لږ ټیم راکړه، دا د بل یو عمل ذکر ونه کړو چې الله ما پرېږده زه لمونځ کوم، زه روژې نیسم، زه حج کوم، زه عمره کوم، نه نه. فاصدق، یا الله که لږ ټیم دې راکړی نو ما صدقې ورکولې، لږه ورکوئ، لږه صدقه ورکوئ که چې د غریب وینې د غریب چې د تا نه خالي لاس لاړ نه شي، ریال ور ورکوه، 2 ریاله ورکوه. او ما ته پته د دې نه هم زیات وس کېږي، هسې به سترګې نه پټوو. یو ریال څه شی دی په ورځ کې؟ 2 ریاله څه دي په ورځ کې؟ څومره په دې موبایل او په دې انټرنیټو باندې لګوو مونږ؟ د موبایل نیټ چې ورسره ختم شو، پیسې ورسره جیب کې نه د هغې دپاره قرضې کې نه قرضې د هغې دپاره. دا موبایل نیټ کې د باندې یو پیر بند شو او دا کوم چې لګی دی ښځو ته او بچو ته ټلیفونونه کوي په دغه ایمو په دې شینو باندې ګوري، ته په دوی باندې یو څو ورځو دا نیټ بند کړه چې څه کوي دې دپاره چې څومره پیسې ته غواړي دله درکوي، خدا ورته کوله وکړه. او چې کله د الله لار ورته ووایي نو بیا غریب، څوک وایي زه غریب یم، څوک وایي مزدوري مې نشته، څوک وایي د څو ورځو نه مې دیاړي نه لګوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، د اور نه ځان بچ کړه اگر که نیمه کجوره د الله په لار کې ورکړې، نیمه کجوره، نیمه کجوره اوس د یو کس نه راشي، نیمه کجوره سړی د الله په لار کې ورکړي. دې انسانانو دې حالات ته چې سړی وګوري والله نن سبا ډېر د یېرې وخت دی، ګوره ډېر د یېرې وخت دی. دا پیسې نه ده په موږ باندې داسې یعنې داسې راګیر کړي وي که نه د پیسې د دنیا چې تپوس یې مه کوه. نن د یو کس نه خبرې شوم، هغه چې ته بیمار اوس په لارې مې د ملګرو ته خبره کوله چې راتله بیمار شوی، بیا ډېر بیمار شوی دی، خرچې پې ډېرې لګېدې، کلي ته لېږلو باندې خرچې ډېرې لګېدې. هغه ټولو کسانو ورته دیره پرېښودې او تښتېدلي وي، هغه په کمره کې یوازې پروت و. دا کسانو یوازې په کمره کې پروت، یوازې ټول بلډینګ یې ورته خالي کړی، ټول دې تښتېدلي. دا سړی به بهر چې راوځي برید باندې به چې لاس ووایي چې موږ چې مسلمانان هم یو او پښتانه هم یو او زموږ چې جیداد هم دی وړه به کېږي دغه جیداد، په دې جیداد باندې الحمدلله زه خپل بوټان پاک کوم چې زه د یو مسلمان تپوس پې نشم کولی، زه د یو ورور، د یو کلیوال، د یو ملګري مرسته نشم کولی، زه د خپل تپوس نشم کولی، زه د بیمار تپوس نشم کولی، زه په سخته کې د یو مسلمان سره نشم ودرېدی. نو زه چې دا خبره مې واورېده وختي ډېر داسې حیران شوم، ما ګوره دا زموږ دا زمانه نه ډېر د یېرې وخت دی، والله ډېر د یېرې. الله دې موږ چېرته انسانانو ته نه محتاج وي، چېرته دې الله موږ انسانانو ته نه محتاج وي. او په دغو کې کوم چې تښتېدلي په دې کې خپل وروڼه مې شته چې هغې هم مور پلار نه پیدا دي. دا خبرې رور دی او ماما زوی دی او کاکا زوی د دې پیسې دومره زور دی د دې پیسو چې دا په غرونو باندې د رسنې کاینې وکړي به شتي پکې موږ نه وایو چې نشتي، هغه لږ دي، هغه څه دي، هغه لږ دي، هغه هغه دي چې دنیا یې په قابو کې ده، دې د دنیا په قابو کې نه دی.
هغه هغه دي چې پیسې د هغوی په قابو کې دي دی د پیسو په قابو کې خو نه دی نو دې ځکه وګوره پیغمبر 3 پیرې وویې چې څه ورکوي صدقې ورکوي صدقې ورکوي صدقې ورکوي چې چل خو دی چې پیغمبر 3 پیرې وویې صدقه ورکوي هغه چل دا دی چې په دې کې لوی خیر الله یې ښودی دی مصیبتونه به د نه الله لرې کړي په صدقو سره مصیبتونه لرې کړي او بل ایمان سره مرګ به درته الله نصیب کړي کوم سړی چې د الله په لار کې خرچې ډېرې کوي که نه نو د ایمان سره مرګ ورته الله نصیب کوي آخري وخت کې ورته الله کلمه نصیب کړي بل کما تدین تدان څنګه چې کېدي چې به سره کېږي کوم سړی چې د خلکو سره ودرېږي او مرستې کوي او صدقې ورکوي سبا له الله بیا دیم نه ضایع کوي الله یې ساتي د سختو حالاتو نه خو که بې راشي سخت حالات نو ده د هغه اوچت مقام د لاسه او د هغه اوچت خوی د لاسه د الله نه بعضې څوک یوازې نه پرېږدي کما تدین تدان دا بس څه وي دلته زموږ د پښتنو کې بعض زه ګورم نه د چا سره غم خادي کوم او نه د راسره څوک کوي زه نه د چا سره غم خادي کوم او نه د ما سره څوک کوي دا د مزدورۍ ملک دی څه غم خادو ملک دی دا غریب سبا لکه چې سخت راشي څوک د مخ ته ولم څوک نه ګوري ولې ځکه چې دومره طریقه وه او څه چې کوي هغه به ریبي څه چې دې کړي هغه شیان به درسره کېږي نو داسې منځ کې یو نصیحت راغی او موږ په دې درسونو کې د نصیحت دې طرف ته ډېر زور کوو ځکه چې دې ته زموږ ضرورت دی صدقه ریال ورکول ته دې طاقت دی نه روزانه یو ریال نشي په 2 ورځو کې یو ریال یږدې او دې نه به څومره جوړ شي ځکه یو عالم دا طریقه ذکر کوله په جامعه کې استاذ هغه وایي ما دا طریقه جوړه کړې ده چې کله م زما نه ګناه وشي نو زه څه پیسې یو ډبي ته ورچوم پیسې هغه ونه وي خبره یې پټه وساتله خو موږ به داسې ووایو د یو سړي نه ګناه وشي د ورځې لکه اوس یو سړی دی دروغ یې ووایي ما ګناه وکړه توبه ویسته الله ته واپس شو او سره د هغې د ډبي ته لس ریاله ور واچول بیا بله ګناه ته وشوه بله ته وشو او دی په ځان لازم کړي او بیا دا د میاشت په اخره کې ډبې کوله وکړي ټول د الله په نوم صدقه کړي نو د ګناهونو نه بند شو صدقې مو وشوې د الله په لار کې خرچه مو وشوه که ما ورته په دې طریقې سره داسې کوو چې روزانه یو ریال د الله دپاره جدا کوو یو ریال او زه ډېر حیران شم لکه د تعبیر قرآني ته ګوره وانفقوا مما رزقناکم الله وایي ولګوئ د هغه څه نه چې څه موږ درکړي دي نو چې الله یو شی راکړی ته پکې بیا هم دومره بخل کې دا مال خو دی د الله مال دی ته پکې سره بخل کې الله تا نه دا غواړي چې زما په دې مال کې ولګوه الله وایي او په چا یې ولګوه د ځان دپاره هم نه غواړي وایي په دې خپلو وروڼو باندې یې ولګوه په دې خپلو مسلمانانو باندې یې ولګوه په دې انسانانو یې ولګوه چې د غریبانو حاجتونه پوره شي د محتاجو خلکو حاجتونه پوره شي تا ته دا وایي الله او په دې کې مې یو سړی بخل کوي او زمونږ په دې به خفه کېږو نو حقیقت ته به حقیقت وایو حق ته به حق وایو په دې باب کې پښتانه انتهایي کمزوري دي شتي پکې خو هغه لږ دي او بعض هغه دي چې وي کې نو بیا د خپلې صدقې تذکره بیا د بازار په منځ کې وکړي من خو یې راغی ابل یو راته وایي چې قرض راکړه یعنې چې اوس دا اوس ورکړي ولم نه دي چې توریان د ده شوې خو څه قرض راغی رابلو زما خواله راکړه وایي چې 500 ریاله راکړه غریب به شرمونه وشرمو د هغه دا خوښه به نه وه چې چاته وویلی شي دی به د هغې دغه قرض یې ول ورکړي چې به ته واپس لري د مرۍ نه به یې نیسي دا به ته واپس لري د هغې تذکره یې وکړه نو زمونږ پښتانه د صدقې په باب کې څه دي کمزوري تاسو ما سره دا خبره منئ که نه منئ
که څوک یې نه مني او دلایل ورته معلوم وي چې زما دا خبره غلطه ده ماته دې وایي ستا دا خبره غلطه پښتانه خو ټول نه تکړه دي په دې باب کې څوک ته وایي موږ ته کمزوري دي انتهایي کمزوري دي لګنې ښه ډېر کمزوري نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي عجیبه دا د ابو سعید الخدري وی پیغمبر چې به کله دا خبره وکړه چې صدقې ورکوي وكان اكثر من يتصدق النساء نو د ټول نه زیاتې صدقې به ښځو ورکولې دا عجیبه خبره د ټولو نه زیاتې صدقې دا به ښځو بیا ورکولې ثم ينصرف بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ فلم يزل كذلك نو دا ترتیب هم دقه شانو چې اول به منځو او بیا به سوا بیا به خطبه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې ابوبکر صدیق دور راغی عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن او دې سلسله روانه حتى كان مروان بن الحكم تر دې چې په مدینه باندې یو امیر او گورنر مقرر شو دا نوم مروان بن الحكم د عثمان رضی الله عنه تر زویری دې په مدینه باندې مشر کړی شو د معاویه رضی الله عنه طرف نه ابو سعید وی فخرجت مخاصرا مروان حتى اتينا المصلى وی ما مروان یو پیر روان دغه مروان بن الحكم چې په مدینه باندې امیر دی وی موږ یو بل لاسونه ورکړو رالو موږ عیدګاه ته اختر ورځ وه فاذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن وی څه ګورم چې په عیدګاه کې منبر پروت دی هغه منبر چا جوړ کړی کثیر ابن الصلت جوړ کړی دی د خټې نه او د خښتو نه د کچې خښتو نه جوړ کړی دی او خټه یې پې ورته پلې ده نو اول پیر منبر دلته جوړ شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منبر نو دا مسله ما مخکې ذکر کړې وه ما اوله کې وي چې اکثر مسلې بیان شوي چې غوره طریقه دا ده چې منبر دې استعمال نه کړی شي عیدګاه کې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منبر یې نه وي كثير ابن الصلت جوړ کړی او كثير ابن الصلت تم دا امر مروان کړی چې ته مال منبر جوړ کا دا كثير ابن الصلت تابعی دی او دې د عیدګاه سره خوا کې به اوسېدو د قبلي طرف ته د کور نو ده بیا دا منبر جوړ کو د دې نوم قلیل د خپل نوم قلیل خو عمر بن خطاب ته ورسته پوښتنه وکړه څه نوم د هغې قلیل وي ستا نوم کثیر دی نو نوم یې ولا بدل کو ده دا منبر جوړ کړی فإذا مروان ينازعني يده ابو سعید وی کله چې موږ د عیدګاه ته ورسېدو وی مروان زمانه را خپل لاس راکای كأنه يجرني نحو المنبر او یزیم ځان سره راښکودم د منبر طرف ته چېرته ختو سړی منبر ته ختو وانا اجره نحو الصلاه وزي منځ ته راکاږم چې لکه منزله هغه منبر ته خیچي یعنی شروع د څه نه کوي شروع د خطبې نه کوي او یې لکه راځي مونځ وکړه دا مسله موږ مخکې ذکر کړې وی چې فلما رأيت ذلك منه وی کله چې ما دا کار ولید ما ورته چې أين الابتداء بالصلاة هغه منزله چې به شروع کېده هغه خبره دې څه کړه اوس به شروع به د منزله کېده وی ما ته وی چې لا يا أبا سعيد نه ابو سعیده قد ترك ما تعلم دا کومې خبرې چې تا ته پته ده هغه اوس پرېښودی شوې ده په هغې اوس عمل نه کېږي یعنی اوس موږ په دې عمل نه کوو چې اول شروع د څه نه کوو د منځه نه نه اوس موږ شروع د خطبې نه کوو دا په دې وایي چې خطبې ته خلک ډېر کښېني هغه خبرې ختمې شوې دي ابو سعیده ته څه هغه ورته کلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم فهذا الله مې دې قسم دې کوم الله په لاس کې چې زما ستا ده کومه خبره چې ما ته معلومه ده تاسو د هغې نه غوره نشئ راوړی ولې غوره نشئ راوړی ځکه د پیغمبر طریقه ده ثلاث مرارا درې پیرې ورته دا خبره وکړه ثم انصرف او بیا ابو سعید الخدري یا لاړ ابو سعید الخدري او یا مروان ورغی هغه خطبه یې وکړه رواه مسلم د حدیث امام مسلم راوړی نو دا مثلا مخکې بیان شوې ده موږ دا ذکر کړی و د دې باب په اوله کې چې اول پیر چا د خطبه د منځه نه مخکې کړې وه اول یې مخکې کړې وه نو دلته هغه تفصیل بیان شو چې هغه دوه کارونه ګوره دغه کړي دي مروان او دواړه د پیغمبر په زمانه کې نه کم
یې منبر جوړ کو او یې خطبه مخکې کړه ده منځنه. طریقه دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه وخته پورې دغه طریقه وه چې اول به مونځ کېده بیا خطبه او منبر به نه استعمالېدو. په دې سره دغه باب ختم شو. کوم باب کې چې د اختر مسایل دي